په ننګرهار کلالان وایي چې د کلالۍ له منځه تللي کسب یو ځل بیا شروع کړی او غواړي چې پراختیا ورته ورکړي. په ورته حال کې فرهنګیان هم وایي چې دا یو پخوانی کلتور دی او نه باید له منځه لاړ شي. په ننګرهار کې ځینې کلالان وایي چې د کلالۍ او خټینو لوښو او توکو پلور بازار تت دی او ډېرو کلالانو دا کسب پرېښی دی. د دې په وینا چې پخوا امن نه و، ډېرو سیمو ته یې خپل تولیدات نه شو وړلی. اوس چې امن راغلی، خوښ دی چې کولی شي خپل جوړ کړي کلالي توکي نورو ولایتونو ته د پلور لپاره واستوي. محمد امین چې کلونه کېږي کلالي کوي او خټین لوښي جوړوي، وایي چې د نامنیو له امله یې کاروبار پیکه شوی و او اوس یې تازه هڅې پیل کړي چې خپل د توکو تولیدات زیاد او نورو ولایتونو او ولسوالیو ته یې واستوي. انشالله کار خوب است، الحمدلله روان است، مشتری ها زیاد پیدا کردیم، از سابق نال امنیت آمده، انشالله بسیار خوب است کار روزگار. سابق که بود در ولسوالی امنیت نبود، حالی امنیت آمده. خواهش اجتماعی است که مردمای ولسوالی بیایه همین چیزها را بخره. لیکوال او د پوهنتون استاد غفران الله معروف وایي چې د کلالۍ صنعت په هیواد کې سلګونه کلونه مخینه لري او د وروستیو لسیزو نامنیو دا صنعت پیکه کړی و چې د نوي نظام راتګ سره دا کاروباریان یو ځل بیا زیات شوي دي. د هغه په وینا دا یو ډېر پخوانی کلتور دی او د پخواني کلتور ساتل په ټولو لازم دی. د کلالۍ صنعت په هیواد کې یو ډېر لرغونی صنعت دی چې په سلګونو کلونه مخینه لري. دا صنعت د افغانستان د کلتور برخه هم ده او د ساتل په ټولو باندې لازم دي. نو په دې خاطر باندې دغه صنعت په دې اواخرو کې لږ څه پیکه شوی و، خو د نوي نظام د راتګ سره یو ځل بیا د خلکو دې خواته مخه کړې ده. سرود ولسوالۍ نظرآباد کلي ځوانان وایي چې دوی د کلالي صنعت کارکوونکي هڅوي تر څو خپلو کارونو ته پراختیا ورکړي او پخواني کلتور را ژوندی کړي. د حشمت زماني وایي چې دا زموږ د نیکونو یو دود او کلتور دی، نو باید ساتنه یې وکړو. دغه کسب خو ماشاءالله د دی ډېر ښه روان دی، خو موږ بیا هم تشویقوو چې دغه کسب ته دی مخه وکړي او دا کسب پرېنږدي. د مخکې نه د دی دغه کسب چې و اوس لږ ډېر ښه شوی دی د امنیت د لګانه. کلالان له خټو کلالي لوښي او ښکلایي څیزونه جوړوي او په کارخونو کې له پخولو وروسته رنګوي او نقاشي کوي او پلور ته یې چمتو کوي. د هېواد د نورو سیمو په څېر ننګرهار په نظرآباد سیمه کې هم یو کلا د کلالانو په نوم یادېږي چې له ډېر پخوا نه پکې د کلالۍ صنعت کارکوونکي اوسېږي او خپل کلالي کوي.